اقرا ښوونځی چې په کال 2024 د جنوري میاشتې په اوله نیټه خپلې تدریسي خپرونې پیل کړي. د اقرا تعلیمي راډیو یوه تدریسي خپرونه ده. یاد ښوونځي تر دې مهاله 2 دورې بشپړې کړي او دریمه دوره یې لا هم په جریان کې ده. د یادې تدریسي برنامې استاد وحید الله مسوم وایي چې د اقرا ښوونځي د رامنځته کېدو هدف دا و چې خلک په لرې پرتو سیمو کې د زده کړو لپاره لاسرسی پیدا کړي. د اقرا ښوونځي د رامنځته کېدو یو علت دا و چې زموږ هغه خویندې چې دوی په لرو پرتو سیمو کې اوسېدلې او دوی زده کړې نه وي کړې د کلتوري مسایلو له وجې یا هم د دې ستونزې څخه چې د دوی په سیمه کې ښوونځي نه و موجود یا شتون یې نه درلود. استاد مسوم زیاتوي چې تر 5,000 پورته زده کوونکي د یادې تدریسي خپرونې څارونکي دي چې ډیری برخه یې نجونې حسابیږي. له نیکه مرغه په اوس وخت کې له 5,000 څخه ورهاخوا زده کوونکي موږ په دې ښوونځي کې لرو چې زموږ سره په ډیټابیس کې ثبت دی، رجسټر دی او دغه زده کوونکي زموږ سره دغه ښوونځی له راډیو تعقیبوي. بلخوا د اقرا ښوونځي زده کوونکي امینه او عارفه یاد تدریسي بهیر ستایي او زیاتوي چې یا د لړۍ دې تر ډیره جاري پاتې شي. د اقرا ښوونځي تدریسي مضامین زموږ لپاره ډیر ګټور وو چې له برکته یې موږ وکولای شول چې لیکل او لوستل دواړه زده کړو. د راتلونکي لپاره مو هیله دا ده چې دغه لړۍ تر ډیره جاري پاتې شي. اقرا ښوونځی زموږ لپاره ډیر موثر تمام شو. یقینا زموږ په تعلیمي بهیر یې ډیر ښه تاثیر کړی. ځان بختور بولم چې د اقرا ښوونځي زده کوونکی یم. یاد دې وي چې په اقرا تدریسي پروګرام کې د ریاضي، پښتو، انګلیسي سربیره د طبي بیولوژي تر نامه لاندې طبي زده کړې هم تدریس کیږي.